सूरत मुतफ्फिफीन के तरगीब वर्ती अमाल सालिहा होता कि इंसान दा अमलुम ख्याल साता څنګه چې عقیده دې صحیح ده نو صرف په عقیده هم نه کېږي وره دا اعمالو خیال وساتي که نه که هغه اعمال ستا بدني وي که مالي وي نو دې خیال وساتي بیا ورپسې تقسیم کی دغه دوه قسمه خلق چې د چا عمل نامې سجین کی او د چا عمل نامې په علیین کی دي تر اخره پورې د دوه قسمه خلقو حال بشارت او تخویف وتوي بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین هلاکت او تباہی ده لپاره دا خلقو چې کم تول کوي تطفیف کموالی توي مطففین سوق دي نو قرآن داغی تفصیل کی دے دے کی الذین آکسان یزکتالو علی الناس یستوفون چه تلل کوئی دا خلق و نزانتا نوی پورے راکا کنا پورا راکا یستوفون چه دا بلنا اخلی نو کم ناخلی کنا کمامولی غن دی پرخی بکنوی یی پورا دی را نکلو کنا ویزا کالوم او کل چه پیمانا کی خلق لا او زنوم یا ولطول کی نو یخسرون دیر نقصان وسره کوي هغه عجز پوهیږي نه اته ته سچل جوړ کړی یخسرون تاوان کې چې کمې ولګي الا یظن اولئک الله الذی خلق سګمان له دې دا یقین نشته انه مبعوثون چې دی وجوندې کړی شي هغه ورځ لوی تا هغه ورځ دا چې وبدريږي ټول مخلوق رب العالمین ته دا ورځ ودی نه مني نو په اړه بیا دې وسکي هغه سړي له بیا خپل مال پوره کی هغه ورو چې سره پیسې نه کلا یقینا حقا پمانا کړ ان کتاب الفجار الذي سجين عمل نامه د فجار خلقو په سجين کې دي دوه مزمو کې دلان دي روحونه مرزه تذکرنا کوم بل عمل نامه تلی نو روح ورپسې بیا زی داخله وخت کیو کی وما ادراک ما سجین او سشی پوک تعالی را چې سجین سشی دی دا خو ناشنا نوم دی کتاب مرقوم دا یو کتاب دی لیکل شوی یو دفتر دی لیکل شوی چې زیاته او کمې پکې نه کیږي مرقوم دا معنا بس چې سشی دی او شی هغه کې بیا زیاته کمې نه کیږي لازم دولان ویل یوم یذل للمکذبین علاقت په دا ورځ هغه خلق لرا چې قیامت یې دروغ جن کا هغه کسان چې دروغ وي پر ورځ قیامت او دروغ نه وي په دې باندې لا کل معتد اثیم مگر هغه څوک چې د حد نه وړي یو ګناهګاری علامه صدا اذا تطلع علی آیاتنا کله چې لستی شي په دوان دی آیاتنا زمونږه نوای دا کثیر پخوانو خلق دي کلا الله وینا دروغ ولې وای دا کثیر نه دي استاد ذهن کار نه کوي عقل کار نه کوي بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ راغلي د دې په زړونو باندې چې ګناهونه کوي بندنو په زړه باندې زنګ راځي چې ځان پیرا شي هغه ځنه خو بیا نه کوي دا په ولې راغلي ما کانو یکتبون د دې د الله سره ته چې الله په مهر لګولې نو الله خو مهر په خپل ځان نه لګي هغه ته عمل کوي نو هغه په ځل باندې بوج کیږي نو بس زړونی شي ټول نو بیا نه پويږي نو کله چې دا سند انهم ربهم یوم ذل محجوبون دغه خلق با پرز قیامت د خپل رب نه پټ کړی شي د الله ملاقات به ته نصیب کیږي نو دین بلاکس معلومه شو چې مؤمنانو ته به الله ملاقات نصیب کیږي دې ته نصیب کیږي او ای تبا ثم بیا بدی داخل شي جهنم ته ثم یقال بویل شي دیتا چې پریشانی مکوئ هاذا الذی کنتم بی تکذبون دا خو هغه روز ده چې تاسو دروغ ګڼل نو کلا یقینا ان کتاب الابرار لفی علیین
عمل نامی دا ابرار خلقو د پاکو خلقو با په علیین کی دو اسوانونو د پاکا او روحونه ولتزی وما ادراک ما علیون او سپو کتا لرا چا علیین سشی دے سجینم یونم دے علیینم یونم دے و دا شکل دا جمع غنتی ونو ذکا دا جمع کاری و سروکو علیین و علیون کتاب مرقوم دام یو کتاب دلی کل شوی چی کمی زیادے پکی نکیگی یشهد المقربون حاضری کی دیتا ملائک چی نزدید اللہ سرپ مرتبہ کی ان الابرار لفی نعیم یقنا حق پرس خلق موحدین خلق باپ نعمت کی ویال الارائک ینظرون پاپا لنگنو د جنت باندې بناستی او بل تگوری تعرفو فی وجوہم نظرت النعیم اللہ ہوئی چی تو گوری جنتی تکنا نتو پوشی چیر دا سڑے دیر خوشحال رہتا داغد مخنب معلوم کی تبو پی جنی پا مخون ددی کی تازوال دا نعمت او دا خوشحال رہتا یسقونا من رحیق مختوم سکول بشی پدی باندی اغا شراب دا جنت رحیق وطوی اغی باندې مور لگی دلی وسو د مشک و عنبرو ختامه مسک مور داغی د مشکو نه دی د جنت اغا مشک اچی کله دی لور شي نو هغه وخت به کلاوی وته وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او د دې نعمتونو لپاره څه پکار دي چې یو سړی وکړي والله د دې نعمتونو لپاره شوق دیو ساتي شوق ساتن کی رغبت دیو کی رغبت کون کی بے دین نکی دار څه په شوق کیږي نو کستا چې شوق دی نعمتونو ته نو عمل کو کنه او دا جو من تسنیم دغه شراب د جنت سره ګډ شوی دی تسنیم څه شی دی دا یو چینه ده چې سکل وکي په دې باندې مقربین خلق دا دی حال مفصل بیان شو دی له الله دا نعمتونه تیار کړی ان الذين اجرموا بشکا خلق مجرمان دی کانوا من الذين امنوا يضحكون دی په دنیا کې مؤمنانو پورې خاندلو ټوکې به ورپورې کولې واذا مروا بهم يتغامزون او کله چې دا حق پرس به تیرې د چرته د دې په لارې د دې وته اشاره کولې يتغامزون سترګې ویوالې وته چې موحد راغی دا شاری به کوي واذا انقلبوا الى اهلهم اجکل دی په خپل روان شو خپل کورونو ته انقلبوا فقين نتلل باندې په مسته سره فإذا رأوهم کله چې به ولیدل دا حق پرس قالوا بأن هؤلاء لضالون یره دا خلق ډیر گمراه دي خلق وی ټول خراب کو ان هؤلاء لضالون کیا معنی ټول خراب کړو وما ارسلوا عليهم حافظين الله یې ما تاسو دنیا کې دې لپاره پیدا کړی ہے چې تاسو بددي جاسوسي کوئ چې کینه پلارو کې چې کم زیاده موحدین زینو غره صحیح کوي ها چې خطا ده نه نشي دې له دې خدای پیدا کړی نو ندی لګلی شي په دې باندې حفاظت کوونکی ساتونکی فلیوم الذین آمنوا فسنن وذیا کسان چې مؤمنان دي من الکفار یضحکون نن وکافرانو پرو خان دي بدل کنه حویلیون وقتها فإنا نسخر منكم كما تسخرون على الارائك ينظرون دیخو بناستی پالنگونو باندې او ګوري با تماشا وکړي هل سویب الكفار ما كانوا يفعلون چې کافران له سزا ورکړه کنه بدل ورکړي شو کافران تدید عمل چې کړو سورۃ انشقاق احوال ذکر